السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک البته د فیسبوک پروفایل لاک کړو، یعنې د هغه کسانو پر مخ باندې کوم کسان چې موږ سره فرینډ نه دي، او زه نه غواړم چې هغه کسان چې ما سره فرینډ نه دي هغه زما پروفایل چک کړلی شي او یا هم زما هیستوري یا هم نور معلومات ترلاسه کړي. نو دا چې څنګه کولی شو د هغه کسانو پر مخ چې موږ سره ملګري نه دي خپل پروفایل ورباندې لاک کړو. نو د دې طریقه دا ده چې لومړی به تاسو لاړ شئ سیټینګ ته. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک کړو نو تاسو به پروفایل سیټینګز باندې کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو تاسو دلته پروفایل لاکینګ ګورئ، دې باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دې باندې کلیک کړو نو لاک یور پروفایل په دې باندې به کلیک کړئ. دلته درته وایي چې تاسو یوازې ستا ملګري کولی شي ستا پروفایل وګوري او نور کسان نشي کولی، لکه څنګه چې ما لومړی یادونه وکړه. دلته وویل چې یو لاکډ یور پروفایل، زموږ پروفایل څنګه شو؟ اوس لاکډ شو. اوس هغه کسان چې زموږ سره ملګري نه دي هغه نشي کولی زموږ اکاونټ باندې مو چې پوسټ کړي او یا هم هیستوري جوړوو هغه نشي لیدلی. او دا چې بیرته غواړم چې بیرته یې انلاک کړم، بیا به راشئ تاسې سیټینګ ته. دلته به پروفایل لاکینګ دلته موږ مخکې لاک کړی و، اوس دلته یې څنګه کوو؟ انلاک یې کوو. کله مو چې دلته یې انلاک یور پروفایل باندې کله مو کلیک کړو زموږ پروفایل بیرته څنګه شو؟ انلاک شو. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل اکاونټ خپل پروفایل لاکډ او انلاکډ کړئ د هغه کسانو پر مخ کوم چې ستاسو سره ملګري نه دي، اما ستاسې نوم یا څه چې سرچ کوي یا هم ریکویسټ هم درته کولی شي او یوازې ستاسې پوسټونه او هیستوریګانې نشي لیدلی تر څو چې ستاسې د هغې ریکویسټ نه وي قبول کړی. مننه، ښه وخت.